د شیرشاه سوري د وفات 478 کلونه پوره شول. د مې میاشتې په 22مه هند کې د افغان پښتون امپراتور شیرشاه سوري 478م تلین دی. شیرشاه سوري چې له 1540 کاله تر 1545 کاله پورې په هندوستان کې پاچا و، د 1545 کال د مې په همدې ورځ وفات شو. فرید خان شیرشاه سوري ته د هند خلکو د سلطان العادل لقب ورکړی او هغه یوازینی پښتون و چې په مرګ یې د هند لوی واړه او د هر مذهب خلکو ژړلي. دغه ځیرک ستراتیژیست امپراتور په هند کې داسې اقتصادي نظامي قوانین او سیستمونه وضع کړل چې حتی اوس هم ترې اقتباسونه شته. سربیره په دې چې د شیرشاه سوري واکدارۍ ژوند لنډ او لویه برخه یې په درنو جګړو کې تیره شوه، خو بیا هم د هند په اداري، اقتصادي او کلتوري چارو کې د سترو بنیادي بدلونونو او پرمختګ محرک و. د خپل امپراتورۍ ساحه په 46 برخو ویشله. په اقتصادي چارو کې په لنډ مهال د سترو پروژو په عملي کولو سره د هندوستان اقتصاد بسیا او په رغندو پښو ودراوه. وجه یې د سره د کروندګرو، کسبګرو او علمي کدرونو همکاري وه. د هم د هغوی له قابلیتونو نه بېسارې ګټه پورته کړه. د بیلګې په ډول د په حکومت کې په لومړي ځل د کرنیزو ځمکو مقیاس اندازه په جریب د هر واحد په سر جریبانه وټاکل شوه. شیرشاه سوري چې ډېر کلونه د جایګیرداري چارو ښه تجربه ترلاسه کړې وه، په دې طریقه یې وکولی شو په بزګرو د استبداد کچه راټیټه کړي او همدارنګه په لومړي ځل سوداګریزو راکړې ورکړې معیار په روپۍ وټاکل شو. تر ننه د هند او پاکستان پولي واحد همغه روپۍ پاتې ده. پوستي سیستم همدغه پښتون امپراتور په خپله 15 کلنه واکمنۍ یعنې 1540 کال څخه تر 1545 کال کې رامنځته کړه. په هند کې د شیرګرم په نوم د وخت موډرن ښار ودان کړ او د 9مې پیړۍ پاتالي پوتراګنډل شړۍ ښار یې د پټنه په نوم بیرته له سره ورغاوه. دغه افغان اتل په هند کې کلداره روپۍ جوړه کړه چې اوس هم په ځینو آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د نغدو پیسو په توګه لکه اوسني هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال کې چلیږي. دویم یې د دولت له بودیجې څخه خوارو او غریبو ته بنسټ جوړ کړ چې وروسته اروپایانو هند ته د تګ په مهال د سیستم ته پام شو او همدغه سیستم یې اروپا او امریکا ته ولېږداوه. همایون د دغه ستر پښتون ته د استاد البادشاهان خطاب کوه. خوشحال بابا د شیرشاه په یاد کې وایي د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و بادشاهان، 6 پیړۍ یې داسې پادشاهي وه چې په دوی پورې درست خلک و حیران. شیرشاه لومړی د مغولو په لښکر کې یو سرتیری و، وروسته د پوځ مشري ورسپارل شوه او بیا د هند په بهار ولایت کې والي شو. په 1530 کال کې چې کله مغول پاچا همایون په سفر تللی و، نو شیرشاه سوري بنګال تر خپل ولکې لاندې راوست او په همدې توګه یې په 14مې میلادي پیړۍ کې د هند د سوري امپراتورۍ بنسټ کېښود او د خپل پایتخت یې ډیلي اعلان کړ. شیرشاه سوري د قلنجر کلابندۍ په ترڅ کې 1545 کال د مې په 22مه د خپل توپ باروتو په چاودنه په شهادت ورسېده. افغانانو ته د شیرشاه سوري وصیت عباس سرواني داسې را نقل کړی دی: زه په دې پوره باور لرم چې که د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي نه وي، نو هیڅ قوم په توریالیتوب کې د افغانانو سره برابرېدای نشي. زه خپلو عزیزانو څخه دا هیله کوم چې په خپلو کې کینه له منځه وباسي او ټول په خپلو کې سره یو لاس شي.